دغه سره مې ځان ته ټول واخیستل. د دې قیمت تقریبا راځي 4,80,000. واو دا تقریبا 3,00,000 افغانۍ راځي. السلام علیکم. د سنایز افغانستان ژوند لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه سارا صفۍ ستاسو په چوپړ کې یم. نن راغلی یم د جلال آباد ښار ته. دلته به تاسو د سرو زرو په اړه معلومات وړاندې کړم، د هغې د قیمتونو، د هغې د ډولونو او د هغې د ډیزاینونو په اړه به تاسو معلومات وړاندې کړم په دې هیله چې له ما سره پاتې شئ او ملتیا مې وکړئ. پیل کې به دلته د مسؤل ورور سره خبرې کړو. هغه به موږ ته د دغه سره زرو په اړه معلومات راکړي، د قیمتونو د ډولونو په اړه. له ما سره اوسئ. السلام علیکم ورور، خاص دی ستاسو د روغتیا او د صحت په هیله. په پیل کې که تاسو موږ ته خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اشرفان همت ما یو تن سره زر کوونکی. ډېر ښه، خوشحاله شو ستاسو د معرفت نه. تاسو به موږ ته دغه سره زرو په اړه معلومات راکړئ. البته که تاسو ته زحمت نه وي د دې د قیمتونو، د دې د ډیزاینونو په اړه غواړو چې موږ ته معلومات وړاندې کړئ. مننه. سره زر خو دلته موږ سره تقریبا څو ډیزاین دي چې یو 21 کری دی دوبۍ صاحب. تاسو کولی شئ چې زموږ ناقنامه وګورئ. زموږ اتحادیه ده، ډېره فعال اتحادیه ده الحمدلله، چې هغې د هر مارکیټ په منځ کې یو لوحه ځوړنده کړې ده. په هغې باندې روز نرخ نرخنامه لیکلې ده چې سره زر 21 ګرام په سور دي.
اتلس ګرام په سوري بیا په 18 کې بدري ډیزاین چې یو تکویټي ډیزاین وي سنگاپوري او یا عربي ډیزاین وي هر یو ترمنځ یو سلسله روپۍ تفاوت دی چون چې یو دوبۍ والا چې دی هغه نو بیا لږ د دې نه قیمت یو څه لوړ دی ها بالکل تاسو که کېږي د ګوتمیو همدارنګه د غوږوالیو او د امیلونو ډیزاین نه موږ ته وښایي د هغې قیمتونه به موږ ته وښایي سمه ډیزاین نه خو ماشاءالله تاسو ټول ګورئ دلته که نږدې نه ماته وښایي بالکل دا هغه ګوتمې دي چې تکویټي ډیزاین وي چې نن سبا مطلب د خلکو تقاضا زیاته ده ډېر ښه د دې قیمتونه څو دي ټول په یو ریټ دي که مختلف دي دې کې د وزن مطابق دې کې تاسو وړه ګوتمه تر 12,000 پورې اخیستی شي غټه 80,000 90,000 هند دغه ګوتمه چې ګوري 1 لک په ګوري دا به زه وګورم ها د دې قیمت هم څو ویلي دا تقریبا 1 لک شاوخوا راځي او کم سره دي دا دې ته وایي کویټي 18 کریټه ډېر ښه 18 کریټه بله ها ډېر دا دواړه یو شان دي که فرق نه ډیزاین فرق لري وزن کې لږ فرق شته هغه د 1 لک نه زیاته راځي دا یوه دا وړه یوه بله دا چې وایي وړه ده په ټول درنه ده دا ماته و که نه د هغې نه وړه ده قیمت یې ډېر دی قیمت دې ته د زرګرۍ په اسلام دې ته کاسټینګ ارکي ګوتمه وایي په عام اصطلاح چې کوم دا مشتریان دي دې ته کویټي ډیزاین وایي ډېر ښه او ګل والا ډیزاین ورته وایي نو دا نن سبا په دې البته چې نن سبا بازار په دې سوړ دی چې لږ د خلکو اقتصادونه کمزوري شوي دا سپکې ګوتمې زیاتې اخلي مخکې د دې اخیستلو مطلب پلور زیات اوس لږ کم شوی کم رنګه شوی او اوس که تاسو موږ ته د غوږوالیو یو څو ډیزاینونه راوښایئ دا غوږوالی دی چې دې کې مختلف ډیزاینونه ښیي دا کوم چې تاسو لاندې ګورئ کټوري د سنګاپوري ډیزاین دی د بره تکویټي ډیزاین دی دا مخکې چې کومه ګوتمه ما تاسو وښوده دا د هغې ډیزاین ته ورته دي او قیمتونه د دې څو دي دا تقریبا 40,000 افغانۍ پورې راځي ها ډېر ښه دا وړې 40,000 افغانۍ پورې راځي تقریبا دا داسې 9 ګرامه شاوخوا راځي او دا نورې دا چې دي تقریبا 5.5 ګرامه راځي دا 4 ګرامه 200 ملي شاوخوا راځي ها که تاسو د ګرام په اړه راته وایئ چې ګرام په څو دی 1 ګرام سره زر د دې ریټ چې دی 4,000 او 3,500 روپۍ دی ډېر ښه د نن ورځې که نه البته چې د سرو زرو مطلب هغه بعضې وخت کرنسي جیږي بعضې وخت ټیټې که نه سره زرو سره فرق پکې راځي په ریټونو په نړیوال بازار کې د هغې ریټ اوچتې بعضې وخت ټیټې که نه ورځ ورځ خبره خو نن ورځ چې دی ګرام 4,300 روپۍ دا یو راکړي زه یې وګورم داسې ها د دې قیمت هم څو ویلې دا تقریبا 18,000 افغانۍ راځي او ګرام څومره وزن دی یعنې دی تقریبا 4 ګرامه 200 ملي همداسې ها ډېر ښه نور ډیزاینونه پکې شته دي او که نه نور هم داسې ډیزاین الحمدلله زیات دي او اوس به نو تاسو موږ ته د غټ امیلونو په اړه معلومات ورکړئ غټ امیلونه به درته راواخلم هغه چې ډېر زیات نن سبا استعمالیږي که نه نه تقاضا زیاته ده خو چون فروش یې کم دی ځکه چې دا درانه دي زمونږ خلک چارې او راشي که نه هغه داسې پوښتنه کوي چې یاره غټ یې او وزن یې کم وي تاسو داسې ته ګورئ ډېر ښه د دې قیمت څومره دی د دې قیمت تقریبا راځي 4,80,000 او وزن یې څومره دی وزن تقریبا 100 او 10 ګرامه شاوخوا راځي ډېر ښه ګوتمه نه لري دا دا ما ځان ته ورکړې بغیر د ګوتمه لري دا ما هغه سیټ دی چې ګوتمه 1,80,000 ښه ښه یعنې ګوتمه یې بغیر د سیټ نه 1,80,000 د دې غټوالی د دې دواړو نه زیات دی چون د دې قیمت تقریبا 3.5 لکه شاوخوا او وزن به د هغې څومره دی د دې وزن تقریبا 15 ګرام ها ډېر ښه او کوم سره دي دا صرف زه به یو د لیدونکو ته به یو معلومات ورکړم سره زر ځای پورې تړاو نه لري چې دا د پلانکي ځای دي دا د بستانکي اکثره البته دوستان ډیزاینونه دي ډیزاینونه لکه تاسو په عامه اصطلاح کې جامې چې کومې ګورئ دا ګنډې افغاني دی او دا مطلب پنجابي ډیزاین دی که نه دې ډیزاین ته اوس کویټي ډیزاین وایي دې ته عربي ډیزاین وایي جوړېږي الحمدلله ټول په افغانستان کې دننه جوړېږي ډېر ښه ماشاءالله خپلې کارخانې لرو
مطلب په دې افغانستان کې د دې کارخانې جوړې شوې دي، همدلته جوړېږي. تولیدات 100% د خپل وطن دی. ډېر ښه ماشاءالله. نو څنګه بیا خلک د ځایونو په اړه پوښتنه کوي چې دا سینګاپوري دي یا دا دغه دي؟ مشهوره شوې ده که نه، پخوا به د هغې نه مطلب ډیزاینونه راتله، هغه کاپي شوي دي، نومونه پرې د هغوی پاتې شوي دي. او د دې قیمت هم څومره وي؟ دا تقریبا 5.5 لکه شاوخوا 5.5 لکه. او وزن یې څومره دی؟ دا تقریبا 122 ګرامه دی. ښه ډېر ښه. دا مشرانې ښځې دا شیان پېژني، چونکې دا زموږ د کلتور یوه برخه وه. بلکل. او دې ته ټیکه وایي. نو پخوا به دا ډېر زیات د دې موږ زیات وو، او اوس نن سبا کې چې کوم زموږ بهر میشتي افغانان دي، هغوی اوس د دې شیانو استفاده کوي. خوښوي یعنې دا خوښوي او غواړي چې داسې خپل هغه پخوانی دود را تازه کړي. دا ټیکه ده او دا پکې لګېدلي یاقوت غمي دي. وګورم دا یاقوت غمي اصلي دي؟ نه، هغه اصلي خو نه دي، لکه کوم چې زمونږ او ستاسو مشهور یاقوت دي، لکه د بدخشان یاقوت دي. هغه یاقوت نه دي، دا مصنوعي یاقوت دي هندي. ها د دې قیمت څومره دی؟ دا تقریبا 15,000. او ګرام یې څومره دی بیا؟ تقریبا د دې وزن دی 14 ګرام. نو دا ولې دومره قیمته خرڅېږي؟ غمي هم اصلي نه دي؟ دا خو غمي موږ په وزن کې نه دي راوړي. که دا د غمو سره وزن شي نو تقریبا 1 لک روپیو ته رسېږي. دې صرف دا وزن د درون نازي دي، که ټول کار د لاس کېږي دا لږ وزنداره راځي. ډېر ښه. زه به تاسو ته اوس تاج او بنګړي وښیم. دا درانه بنګړي دي، دې ته کاسټینګ بنګړي وایي. عام خلک لکه د مشتریانو ته کوچي بنګړي وایي که نه، مخکې ما یادونه وکړله. قیمتونه څو دي د دوی؟ دا تقریبا 3 لک افغانۍ راځي. دا تقریبا 2,80,000 افغانۍ راځي. ولې د دې قیمت فرق کوي؟ دا ترې نه غټ هم دي. د وزن خبره ده، دا لږ وزن کې درانه راغلي، دا لږ سپک دي. دا چې دي کمرامین صاحب تاسو خفه کېږئ نه، دې ته کامره واچوئ، دا 1.5 لک افغانۍ پورې راځي. دا 12 دانې بنګړي دي، 1,90,000 افغانۍ پورې راځي. او د دوی ګرامونه څنګه یو شان دي که فرق دی؟ فرق په همدې کې دی که نه، چې دا درانه دي، دې قیمت زیات راځي، دا لکه وزن کم دی. د دې وزن څومره دی؟ دا تقریبا 80 ګرامه شاوخوا. ډېر ښه. او د دې؟ دا تقریبا 450 شاوخوا وزن دی. او د دې دواړو بیا څنګه یو شان دي که فرق دی؟ دا تقریبا 14 ګرامه دی، دا 15 ګرامه دی. ښه ډېر ښه. مننه وروره. تاسو که اوس موږ ته تاجونه وښایئ، د هغې یو 2-3 ډولونه موږ ته وښایئ. یو به دا کړی درته وښیم چې دا دغه زموږ او ستاسو مشرانې ښځې کومې دي، لکه زموږ او ستاسو میندو کومو چې کومې ښځې دي که نه. خو دا وګوره، دا ښځو دپاره دي، نو دا هغوی لږ. د دې قیمت څومره دی؟ دا تقریبا 3 لک افغانۍ راځي. د دې بنګړو یا د دې کړو قیمت چې 3 لک افغانۍ دی. او تقریبا 80 ګرامه 80 ګرامه وزن لري دا کړی. دوستانو اوس به د تاجونو یو څو ډولونه وګورو او د هغې قیمتونو په اړه به هم معلومات ترلاسه کړو. ورور به موږ ته ووایي چې د دې تاج قیمت څومره دی؟ دغه تاج چې ورته عربي تاج ویل کېږي، د زرګرۍ په اصطلاح دې ته ډایي تاج وایي. د دې وزن دی تقریبا
15 ګرامه. ډېر ښه. دا تقریبا 15,000 افغانو پورې راځي. قیمت یې 15,000 افغانۍ دی 15,000 افغانۍ او ګرام 15 ګرامه وزن. ډېر ښه. 15 ګرامه وزن لري او 15,000 افغانۍ راځي. دا 10 ګرامه وزن لري تقریبا 1,10,000 افغانۍ پورې قیمت لري. 1,10,000. ډېر ښه. کوم یو خلک ډېر استفاده کوي دا ډیزاین که هغه ډیزاین؟ خوښوي خلک زیات دا خوښوي که نه، خو ما درته مخکې ویلې چې نن سبا د خلکو اقتصاد یو څه زیانمن شوی دی. دا خو ده. نو بیا د مجبوریت په اساس باندې نور سپک ډیزاینونه ته راځي. که یو مشتري راشي او د هغې وس د دې نو هېڅکله نه هغه نور نه اخلي، درانه اخلي. هر څوک ښه شی خوښوي. ورور که تاسو راته اوس ووایئ چې ستاسو په دوکان کې تر ټولو قیمت ترین کوم امیل دی؟ کوم څه دی چې د ټولو نه قیمت ډېر زیات دی؟ موږ سره اوس چون الحمدلله دغه وخت کې لکه سوداګانې ښې شوي دي. موږ سره تقریبا تر 14,00,000 افغانۍ پورې سوچونه خو اوس فلحال مې خرڅ کړي را سر نشته. اوس تقریبا 15-16 لکه روپۍ پورې شته. ښه ډېر قیمت ترینه چې دی 15 لکه یا 16 لکه نه قیمت ترینه خو ما درته ویلې تر زیات فعلا یعنې تاسو سره چې شته دي. 15 لکه 16 لکه. ښه ډېر ښه. مننه ورور جانه ستاسو د معلوماتو څخه. ډېره مننه. په پای کې که تاسو څه پیغام لرئ نو مهرباني. پیغامونه خو زیات دي خو د ټول نه به ښه پیغام دی چې یو موټی شي یو لاس شي بلکل بل چا ته اجازه مو ورکوي چې زموږ دا مقدسه خاوره دلته هغه ناوړه اعمال ترسره کړي سبا موږ تاسو زیان نه بس ټولو ته مې دا پیغام دی. نور تاسو مختلف د تعلیم پیغام په ورسره ورکوي خو د ټول نه متحد بودن دا چې دی د ټول نه انشاءالله موږ استاد لپاره مفید دي. بلکل مننه ډېره زیاته ورور. زه به ځان ته اوس ښه ډېر سره زر واخلم او مختلف سره زر به ځان ته واخلم. له ما سره پاتې شي او ملتیا مې وکړي. دوستانو دغه سره مې ځان ته ټول واخیستل خو بیرته به یکدم ځکه ما تاسو سره ټوکې کولې دا مې نه دي اخیستې صرف تاسو د معلومات دپاره مې اچولي ول. په دې هیله چې دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې اوسي. همدارنګه زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا چې مې زه په چوپړ کې حاضرېږم پر لای الله هم سپارم. د الله په امان ښې چارې او ښې شي. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.